مبارک افغانستان چین او پاکستان د کرکټ ګډې لوبې ترسره کوي. سلام او مینه هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو تاسو ګورئ دا وخت اختیاران پلس یوټیوب چینل. که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو حتما یې درسره سبسکرایب کړئ. پاکستاني رسنیو په خپلو تازه راپورونو کې ویلي دي چې د پاکستان، چین او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره د درې واړو هیوادونو کامومره لوبډلې به په راتلونکې میاشت کې لوبې ترسره کړي. د پاکستان ورځپاڼې ایکسپریس نیوز د راپور په وینا پاکستان، چین او افغانستان د ښو اړیکو لپاره د کرکټ لاره پیدا کړې ده او درې واړه هیوادونو کامومره لوبډلې به راتلونکې میاشت کې دوستانه سیالۍ ترسره کړي. په دغه راپور کې زیاته شوې ده چې د پاکستان 19 کلنو کامومره لوبډله په روانه میاشت کې د چین هیواد په دوستانه سفر باندې دي. د پاکستان یاده لوبډله د اکتوبر په 14مه نیټه د چین بیجینګ ښار ته روانېږي. د چین په بیجینګ ښار کې به پاکستان 19 کلنو کامومره لوبډله د چین 19 کلنو کامومره لوبډلې سره 15 اوریزه لوبه ترسره کړي. همداراز په دغه راپور کې زیاته شوې ده چې د چین پر وړاندې به دویمه لوبه کې د افغانستان او پاکستان ګډه په شریکه لوبډله لوبېږي. دوی همداراز زیاته کړې ده چې دغه سفر کې پاکستاني لوبډلې لپاره ځینې پروګرامونه هم په نظر کې نیول شوي دي او د اکتوبر په 14مه نیټه به یې لوبډله بیرته پاکستان ته ستنه شي. خو د افغانستان کرکټ بورډ تر دې مهاله پورې د یادو لوبو یا چین ته د کامومره لوبډلې د تګ په تړاو څه نه دي ویلي. همداراز ایکسپریس ورځپاڼې هم دا یادونه نه ده کړې چې د پاکستان او افغانستان مشترکه لوبډلې افغان لوبغاړي به له افغانستان نه ورځي او که په پاکستان کې میشت افغان کډوال به له دوی سره ځي او د چین په وړاندې د 19 کامومره لوبډلې په وړاندې مشترکه لوبډله به جوړوي. ملګرو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکتله. که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.